پر سپین بولدک دروازه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې چې له امله یې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي. دا چې د سپین بولدک پر دروازه څه پیښ سوي، جګړه ولې او څنګه پیل سول، تازه صورت حال څه دی، ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د اغزن تار پر سر د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې پیل سوي، درنه مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو پر جنجال د پاکستان د پوځ او د افغان طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل سوي چې د چارواکو په وینا د پاکستان لوري ته پکښې 4 کسان وژل سوي او تر 15 زیات نور ټپیان سوي دي. د نښتو له امله د چمن دروازه هم تر 2 ساعتونو د دواړو خواو د مسافرو او هر ډول موټرو پر مخ تړلې پاتې سوې وه، خو وروستي اطلاعات وایي چې اوس یو ځل بیا دروازه پرانیستل سوې ده. د سیمې څخه یو تن خبریال نعمت الله سرحدي وایي د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ دا نښتې نن یکشنبه غرمه د 12 بجو شاوخوا د افغانستان او پاکستان د بارډر دروازې ته څیرمه شیخ لال محمد کلي کې د اغزن تار پر سر پیل سوي دي. هغه وایي د شیخ لال محمد کلي څخه دا نښتې وروسته ختیځ لوري ته وغځېدلې، چیرې چې د پاکستان 2 پوستې د شوکت پوسټ او الیاس پوسټ په نوم فعالې دي او دلته پاکستاني ځواکونو او طالبانو د یو بل پر ضد درنې وسلې وکارولې. سیمه ییزو چارواکو VOA ډیوه ته ویلي چې په ختیځ لور کې هم ځینو افغانانو د پاکستان لخوا په پوله د لګول سوي اغزن تار د لرې کولو هڅې کولې چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. تر اوسه په دې ډزو کې د افغانستان لور ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کومه کره شمېره مخې ته نه ده راغلې او نه هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو په دې هکله څه ویلي دي. د ډیوه د خبریال د معلوماتو له مخې د دې نښتو په مهال د راکټو 3 مرمۍ د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې څخه د 1.5 کیلومتر په واټن د پاکستان د ملیشیا ځواکونو قلعه ته نږدې د ګودامونو په سیمو کې په عامو خلکو او کورونو لګېدلي دي چې درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د چمن د هسپتال مرستیال مشر ډاکټر رشید اڅکزی وایي چې تر اوسه روغتون ته د 5 کسانو مړي او تر 15 زیات زخمیان راوړل سوي دي. وروستي معلومات وایي چې اوس هم دا جګړه په شدت سره روانه ده او دواړې خواوې د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کاروي، خو د پاکستان او افغانستان حکومتونو د دې نښتو په اړه لا څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.